ماشا الله زه په دې خبره باندې اوس پوه شوم چې تاسو انټروډکشن لیکل زده کړل. ما چې کله ستاسو انټروډکشنز وکاتو بلیو یو می ناو ام امپریسډ. اوس مونږ د دغه انټروډکشن په مدد سره باډي پیراګرافز چې دی هغه لیکو. ګوري باډي پیراګرافز چې دی نو هغه د انټروډکشن نه هم ډیر زیات آسان دي، خو لږ وانته کې به تاسو سوچ کوئ چې زه به د باډي پیراګرافز په سیکوینس باندې څنګه لیکم. نو ګورئ تاسو ته زه په آسانو الفاظو کې وایم چې صحیح پې پوه شئ. مونږ اول آوټلاینز ولیکل. په آوټلاینز کې چې مونږ په کوم سیکوینس باندې یو یو پوینټ لیکلی و، په دغه کې سیکوینس باندې مونږ هغه بیا څه وکړو، په انټروډکشن کې خو انکلوډ کړو، یعنی د هغې آوټلاینز په مدد سره مونږ انټروډکشن ولیکو. او د هغې انټروډکشن په مدد سره به اوس مونږ څه کوو، سیکوینس وایز به مونږ اوس باډي پیراګرافز لیکو. لږ په آسانو الفاظو کې پې ځان پوه کړئ چې بالکل بیا ستاسو نه غلطي نه کیږي. ګورئ مونږ ایډوانټیجز آف موبایل فون په باره کې آوټلاینز ولیکل. اولنی آوټلاین یا اولنی پوینټ یا اولنی لاین مونږ دا ولیکو چې موبایل فون د کمیونیکیشن دپاره استعمالیږي. بیا مونږ څه وکړو، دویم لاین یا دویم پوینټ یا دویم سنټنس خو ولیکو چې موبایل فون د ایجوکیشن دپاره استعمالیږي. دغه شانتې دریم خو ولیکو چې موبایل فون د بزنس دپاره استعمالیږي. څلورم خو ولیکو چې موبایل فون د هیلث کیر دپاره استعمالیږي. دغه شانتې په سیکوینس وایز سره مونږ اول آوټلاینز ولیکل. بیا چې کله مونږ انټروډکشن لیکو نو مونږ دغه د آوټلاینز دا پوینټس په دغه کې سیکوینس سره په انټروډکشن کې ولیکل. د دغه کې آوټلاینز په مدد سره مونږ څه ولیکو، انټروډکشن خو ولیکو. اوس به مونږ څه چل کوو، د دغه کې انټروډکشن نه او د دغه کې آوټلاینز او د دغه انټروډکشن کې چې مونږ کوم پوینټس لیکلي دي د دغه کې په سیکوینس سره به مونږ اوس یو یو پوینټ راخلو، دغه یو یو ریلیونټ پوینټ په مونږ راخلو او په هغې باندې به اوس مونږ یو یو پیراګراف چې دی هغه به پې لیکو. تاسو داسې وکړئ چې خپل آوټلاینز او خپل انټروډکشن دا راواړوئ. په آوټلاینز کې مونږ اولنی سنټنس یا اولنی پوینټ څه لیکلی دی چې موبایل فون د کمیونیکیشن دپاره استعمالیږي. تاسو انټروډکشن ته وګورئ، په انټروډکشن کې هم مونږ څه لیکلی دي، اولنی پوینټ خو لیکلی دی کمیونیکیشن. نو دلته کې به هم اوس مونږ په باډي پیراګرافز کې اولنی پیراګراف چې دی هغه په څه باندې لیکو، په کمیونیکیشن باندې به لیکو. دغه شانتې آوټلاینز ته وګورئ، دویم پوینټ یا دویم سنټنس دی چې موبایل فون د ایجوکیشن دپاره استعمالیږي. بیا انټروډکشن ته وګورئ، نو په انټروډکشن کې هم دویم پوینټ زموږ سره څه دی چې موبایل فون د ایجوکیشن دپاره استعمالیږي. نو په دغه کې سیکوینس سره به اوس په باډي پیراګراف کې هم مونږ دویم پیراګراف لیکو چې موبایل فون د ایجوکیشن دپاره استعمالیږي. دغه شانتې اوس دریم آوټلاین راشئ. نو په دریم آوټلاین کې مونږ دا لیکلی دي چې موبایل فون د بزنس دپاره او د ټریډ دپاره استعمالیږي. بیا تاسو راشئ انټروډکشن ته وګورئ، نو په انټروډکشن کې هم دریم پوینټ چې دی هغه څه دی، موبایل فون د بزنس دپاره استعمالیږي یا د ټریډ دپاره استعمالیږي. نو اوس به مونږ څه وکړو، دغه شانتې په دغه کې سیکوینس باندې به مونږ په باډي پیراګرافز کې هم دریم پیراګراف په دې باندې لیکو چې موبایل فون د ټریډ او د بزنس دپاره استعمالیږي. په دغه کې سیکوینس سره به مونږ څه کوو، دا باډي پیراګرافز په دغه شانتې ولیکو. اوس په دې خبره باندې پوه شوې که نه؟ داسې به ګورې بالکل نه لیکې چې تا په آوټلاینز کې او په انټروډکشن کې دی اولنی پوینټ لیکلی دی چې موبایل فون د کمیونیکیشن دپاره استعمالیږي، او اوس په اسې کې اولنی پوینټ چې دی هغه ولیکې چې موبایل فون د انټرټینمنټ دپاره استعمالیږي. داسې به بالکل نه کوئ چې په کوم سیکوینس سره تا آوټلاینز لیکلي نو په هغې سیکوینس سره تا انټروډکشن ولیکو. اوس په دغه کې سیکوینس سره به ته څه کې، باډي پیراګرافز په هم لیکي. اوس خو په دې باندې پوه شوې که نه چې باډي پیراګرافز په کوم سیکوینس باندې زه لیکم؟ ها، اوس داسې وکړئ چې اولنی پیراګراف را راشئ چې مونږ به د باډي اولنی پیراګراف څنګه لیکو. نو ګورئ اولنی پیراګراف ټاپک سنټنس ته غوږ کېدئ. The first advantage of mobile phone is easy communication. د موبایل فون اولنی ایډوانټیج څه دی؟ ایزی کمیونیکیشن.
نو اوس به زه روغ پیراګراف چې دی هغه صرف او صرف په کمیونیکیشن باندې لیکم چې د موبایل فون په وجه باندې کمیونیکیشن څومره اسان شوی دی کمیونیکیشن ته د موبایل فون په وجه باندې څومره اسانی میلاو شوې ده څومره فایده ورته میلاو شوې ده ګورئ it has made the process of communication easier faster and more comfortable دې موبایل فون څه چل کړی دی د کمیونیکیشن پروسس اسان کړی دی تیز کړی دی او نور کمفرټیبل یا کمیونیکیشن جوړ کړی دی نو اوس به زه په اخوا باندې لیکم چې دا څنګه نو ګورئ تاسو به د پاست نه ولا اگزامپل ورکړئ یا کمپیریزن به د پاست سره وکړئ په پاست کې به خلکو څه چل کو په تیر شوي وخت کې خلکو به یا یو کس لیږو چې ورشه دا انفارمیشن ووسه یا انفارمیشن راوړه یا به خطونه لیکل او یا به څه چل وو هغه کیسټ یې به ریکارډ کولې کو چېرې تاسو د خپل پیرنټس نه مطلب د خپل والدینو نه د خپل نیکونو نه یا د نیاګانو نه د هغوی نه تاسو دا تپوس وکړئ هغوی به تاسو ته دا خبره کلیر کړي چې په تیر شوي وخت کې به په ټیپ باندې یو کیسټ ریکارډ شو په هغې کې به تا ټولې خبرې وکړې دا به تا بیا ولیږو د هغې طرف نه به تا ته بیا یو بل یو کیسټ ریکارډ کړی شو او تا ته به په هغې کې خبرې رالې نو څومره ګران کار و په دې باندې به ورځې میاشتې او کلونه لګېدو اوس د موبایل فون په وجه باندې کمیونیکیشن څومره آسان شوی دی تاسو سوچ وکړئ که نه موبایل فون په وجه باندې دومره کمیونیکیشن آسان شوی دی چې تاسو په یو سیکنډ کې یا په 100 سیکنډز کې تاسو ټیکسټ لیږلی شئ مطلب میسج لیږلی شئ کال کولی شئ او ایون نن سبا خو مونږ ویډیو کال هم کولی شو کس لیدی هم شو نو آیا د موبایل فون د ایډوانټیج د موبایل فون د کمیونیکیشن آسان کړی دی او که نه دی آسان کړی نو د موبایل فون یو فایده شوه نو اولنی پیراګراف به دغه شانتي ولیکي بیا د هغې نه بعد دویم پیراګراف چې دی هغه څه شی دی چې موبایل فون فیسیلیټیټس ایجوکیشن موبایل فون چې دی هغه ایجوکیشن فیسیلیټیټ کی نو بل پیراګراف په ته ټوټل صرف او صرف د ایجوکیشن په باره کې لیکي چې موبایل فون د ایجوکیشن څنګه فیسیلیټیټ کړی دی په تعلیم کې څنګه اسانی راوستې ده نو ګورئ کو چېرې تاسو په یو پوینټ باندې نه پوهېږئ خپل ټیچر ته زر کال وکړه سر زه په دې باندې نه پوهېږم هغه به یې درته کلیر کړي یا به یې ته په وایس نوټ کې راولېږي وایس ورته سینډ کړه یا داسې وکړه چې یوټیوب کې ته سرچ کې نو په یوټیوب باندې تا ته ډېر شی د هغې سره ریلیټډ لیکچرز راشي یا په ګوګل باندې ته وګورې نو تا ته ډېر شی آرټیکلز هغې په باره کې راشي بیا کو چېرې تاسو وګورئ نو په واټساپ کې نن سبا میچا ته تاسو وګورئ نو په هغې باندې هم تاسو ته ډایرکټ د هغې جواب میلاو شي چیټ جی پی ټي د نن سبا تاسو وګورئ په ټیک ټاک باندې هم ویډیوز اویلیبل دي په فیسبوک باندې هم ویډیوز اویلیبل دي نو آیا دا د ایجوکیشن فیسیلیټیټ کی او که نه فیسیلیټیټ کی یا د دې نه هټ کر تاسو وګورئ ډکشنریز چې دي هغه نن سبا په موبایل کې راغلي دي دغه شانتې آنلاین بکس چې دي هغه اویلیبل دي نو که چېرې تاسو وګورئ دې موبایل فون ایجوکیشن ډېر زیات فیسیلیټیټ کړی دی او فیسیلیټیټ کیږي نو په د دویم پیراګراف کې به تاسو بیا ټوټل د ایجوکیشن په باره کې ولیکئ بیا دریم پیراګراف لو چې تاسو راشئ نو موبایل فون چې دی هغه په ټریډ او په بزنس کې هم ډېر غټ رول ادا کوي نو سو موبایل فون پلیز ا وایټل رول ان ټریډ اینڈ بزنس نو اوس په ټریډ او په بزنس کې موبایل فون څنګه کردار ادا کوي نو که تاسو چېرې وګورئ موبایل فون په وجه باندې مونږه آنلاین کاروبار کولی شو په ټیک ټاک باندې تاسو ته ډېر شي ډفرنټ ایډز راځي تاسو هغه څیزونه اډر کوئ اخلئ یا ستا خپل آنلاین شاپ دی د هغې د دې موبایل فون په وجه یا د موبایل فون په مدد سره ته خپل شاپ نه څیزونه خرڅولی شي آنلاین ټرانزیکشن ته تاسو وګورئ پیسې پکار دي زر زر ټرانزیکشن وکړه ایزي پیسه خو تاسو ټول پیژنئ یار دغه شانتې موبایل فون بینک ایپس دي د دې نه علاوه تاسو په ټیک ټاک باندې به لیدلي که نه ټیک ټاک باندې خلک څومره پیسې ګټي مونږ په خپله باندې یوټیوب چې دی د هغې نه ارنینګ کوو نه نو زه به تاسو ته ووایم یا د دې نه علاوه کو چېرې تاسو وګورئ مونږ د خپل پروډکټ ایډورټیزمنټ چې کوو نو هم په دغه کې موبایل فون په سوشل میډیا په دې باندې کوو که نه نو دا د موبایل فون یوه بله فایده شوه دغه شانتې به تاسو یو یو پوینټ راخلئ او په هغې باندې به یو پیراګراف لیکئ نو دا ټول باډي پیراګرافس به پوره شي مونږ په د آؤټلاینز کې 11 آؤټلاینز لیکل دي 11 پوینټس خو ورکړي دي
دغه شانتي بیا مونږ دغه 11 پوینټس په انټروډکشن کې ورکړي دي او د هغې نه بعد به اوس مونږ څه کوو دغه 11 پوینټس چې دي هغه به په باډي پیراګرافس کې ایکسپلین کو نو زمونږ سره به یو د انټروډکشن پیراګراف راشي 11 به زمونږ سره باډي پیراګرافس راشي او یو چې دی هغه به زمونږ سره راشي کنکلوژن اوس زه د کنکلوژن هم لیکم چې کنکلوژن به مونږ څنګه لیکو دا شوه ایسه څومره هم چې ایسیز دي د هغې دغه یو سټرکچر دی چې په انټروډکشن کې د کمې خبرې وکړې دغه انټروډکشن دا پوینټس یا دا خبرې دا به بیا ته څه کې دا به فردر بیا په باډي پیراګرافس کې ته ایکسپلین کې او په لاست کې به بیا کنکلوډ کې ایسه ایزی دی او کنه ایزی نه دی ګوره ګلابه اوس تاسو خپل بکس راواخلئ او دې بکس ته وګورئ چې آیا ما تاسو ته دا یو پوینټ په یو پیراګراف کې ایکسپلین کړی دی او که نه دی دا سر تاسو ریډ کې او د دې نه بعد داسې کوو چې کنکلوژن چې دی هغه لیکو چې مونږ به د ایسې کنکلوژن څنګه لیکو